الله تعالی ورته وکړه عیسی علیه السلام د چا په زړه کې چې د زما د نوې ذرې برابر محبت وي هغه د انسان او بشر خبرې چرته اورېدی شي که چرته تو په ارې باندې دا انسان دوه ټوټې کې یو ټوټې دی خو غورځي بلې دی خو غورځي دی به هغې درد خو محسوس کړي. حضرت عیسی علیه السلام په لار باندې روانو یو نوجوان یې سیکو هغه نوجوان چې کله عیسی علیه السلام سیکو نو عیسی علیه السلام ته وایي ای د الله نبی زما دپاره سوال وکړه چې الله تعالی ما ته د خپل محبت یو حصه راکړي. عیسی علیه السلام ورته وایي یوه حصه خو ډېره ده ته د هغې قوت او طاقت نشي لرلی. دا نوجوان ورته وایي ای د الله نبی وایي سید زما دپاره سوال وکړه چې الله تعالی راته د خپل محبت یوه ذره راکړي. عیسی علیه السلام ورته وایي دا یوه ذره هم ډېره زیاته ده خو ځه. بیا ورته نوجوان وایي چې د نیمې ذرې سوال خو راله وکړه چې الله تعالی خو راله د خپل محبت نیمه ذره راکړي. عیسی علیه السلام الله ته سوال وکړو الله دې نوجوان ته د خپل محبت نیمه ذره ورکړي. عیسی علیه السلام د دې ځای نه خوا شو او ډېر وخت پس په دغه ځای باندې راتلو تپوس یې وکړو دلته یو نوجوان و هغه نوجوان اوس نشته څه شو چې ورته ویې حضرت اخو لیونی شوی دی هغه غرونو ته ختلی دی بره ختلی دی غرونو ته. عیسی علیه السلام سوال وکړو الله زما د دې نوجوان سره ملاقات وکړي. عیسی علیه السلام پسې بره لاړو اوس وګوري چې دا نوجوان دی هغه په یو لوی ګټه باندې د غر د پاسه ولاړ وی او اسمان طرف ته ګوري نظر یې بره اچولی دی. عیسی علیه السلام پې باندې سلام واچو لیکن هغه ولې د سلام جواب ورنه کړلو. عیسی علیه السلام ورته وایي آیا ته ما پېژنې زه څوک یم زه حضرت عیسی علیه السلام یم. الله تعالی ورته وحی وکړه عیسی علیه السلام د چا په زړه کې چې د زما د نوې ذرې برابر محبت وي هغه د انسان او بشر خبرې چرته اورېدی شي که چرته تو په ارې باندې دا انسان دوه ټوټې کې یو ټوټې دی خو غورځي بلې دی خو غورځي دی به هغې درد خو محسوس نه کړي. زموږ عزتمندو دا د اولیاء الله حال دی چې د اولیاء الله حال دی چې هغې بیا د دنیا طرف ته رغبت نه کوي د دنیا طرف ته شوق نه کوي د هغې مقصود صرف او صرف د الله رضا وي. د کومو خلکو ته چې دا محبت حاصل شوی دی هغې الله تعالی د معرفت یو لوی مقام او مرتبې ته رسولی دی.